که دغه اته کارونه دې وکړل الله سبحانه وتعالی به ټولې پریشانۍ غمونه تکلیفونه او دردونه درنه لرې کړي. مطمئنه اوسه یوازې زه نه ته نه په دې دنیا کې چې هر څوک ګوري غمونه تکلیفونه او مشکلات لري خو دغه اته کارونه دې که وکړل د ټول مشکلات به درنه ورک شي. زه در سره وعده کړم لومړی باید ته ایمان ولرې. ایمان په چا باندې؟ یوازې او یوازې په الله سبحانه وتعالی باندې په هغو ذات باندې چې موږ او تاسو ټول پیدا کړي یو. دوهم ته باید تقوا ولرې. باید ځان ته یوه تقوا غوره کړې. دریم باید ته په هر کار کې توکل په الله سبحانه وتعالی باندې وکړې. هر کار د چې کلو توکل په الله تعالی باندې وکړې. څلورم ته باید صبر ولرې. ان الله مع الصابرین. الله د صبر کوونکو ملګری دی. کله د چې کوم کار کو صبر کا. موږ تاسو به په پښتو کې وایو چې د صبر میوه خوږه ده او د صبر کوونکو ملګری الله سبحانه وتعالی دی. پنځم موږ تاسو باید لمونځ وکړو. لمونځ ځکه زیات مهم دی. کله چې غمونو تکلیفونو مشکلاتو راګیرولې لاړ شه اودس وکړه یو دوه رکعت نفل وکړه سر په سجده باندې کښېږده راز او نیاز د الله سبحانه وتعالی سره وکړه. الله تعالی به یې تانه غمونه او دردونه لرې کړي. شپږم صدقه ورکړه. صدقه مال نه کموي. وعده در سره کوم چې هیڅ کله به هم مال کم نشي بلکې ته په دغه صدقه باندې یو بل څوک خوشحاله کولی شي. الله سبحانه وتعالی به تا ته خوشحالي درکړي. اووم د مسلمانانو حاجت پوره کړه. ته چې کله د مسلمانانو حاجت پوره کوې ته چې کله د نورو خلکو مشکلات پوره کوې مطمئنه اوسه الله تعالی تا خوشحاله کوي. الله تعالی به تا ته خوشحالي درکړي. هغې یو ورانی عالم وایي که تاسو غواړئ چې یو بل څوک خوشحاله کړئ الله سبحانه وتعالی به اول تا خوشحاله کوي تر څو پر دغه خوشحالي ته نورو انسانانو ته انتقال کړي. نور مسلمانان خوشحاله که. الله سبحانه وتعالی غیرتي ذات دی. تا به خوشحاله کړي. آخری او اتم ذکر او دعا. ذکر وکړه دعا وکړه مطمئنه اوسه په ژوند کې به د خوشحالۍ راشي. اوس دې که دغه اته کارونه وکړل مطمئنه اوسه یو وار نه دوه وار نه سل چنده نه زرهاو وار مطمئنه اوسه چې الله سبحانه وتعالی به د تا نه ټولو پریشانۍ او غمونه لرې کړي او تا ته به په ژوند کې سکون درکړي خوشحالي به درکړي. دا کارونه راځئ په ګډه سره وکړو. السلام علیکم.